بسم الله الرحمن الرحیم هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته نن غواړم تاسو سره د ډي وي لاټري د پروګرام د هغه عکس په ارتباط باندې معلومات شریکوم چې 90% ستاسو دغه چانس ډیری یعنی ها کسان چې غواړي ډي وي لاټري ته ثبت نام وکړي ګرین کارت لاټري ته ثبت نام وکړي نو د عکس د اپلوډ کولو څخه مخکې تاسو باید خپل عکس ترتیب او تنظیم کړئ بیا غنه وروسته په ثبت نام کې څو کې اپلوډ کړئ نو راځم ستاسو دغه د عکس باید څرنګه اوسي کوم مشخصات به لري کوم سایز کې باید اوسیږي دغه په ارتباط باندې تاسو سره غواړم نن معلومات شریکوم دغه عکسونه چې تاسو وینئ دا کون کې دا ټول هغه صحیح عکسونه دي چې ډي وي لاټري پروګرام قبول کوي او د څلور عکس ګوره هم د زنانو لپاره هم ښودلې ده هم د نارینهو لپاره ښودلې ده خو اصلي مسله هلته نور هم توضیح کړې ده راځو د هغه په ارتباط باندې بحث کوو چې کومه عکسونو ته اړتیا ده او په کوم سایز باندې اړتیا ده ورته لومړی سر کې راځو دلته د دوی په هغه مشخصاتو باندې غږیږو چې کوم مشخصات په لري عکسونه دلته ویلي دي چې باید عکس څه اوسیږي روښانه اوسیږي یعنی سیوری ونه لري واضح اوسیږي طبیعي اوسیږي یعنی کوم ایډیټ پکې شوی نه اوسیږي کوم عکس تاسو باسئ هغه باید روښانه اوسیږي یعنی کوم ایډیټ پکې شوی نه اوسیږي بل راځو د دغه ته تاسو کله چې عکس باسئ نو عینکې به ځان سره ونه لرئ یعنی عینکه په سترګې مه کوئ بدون د عینکه څه وکړئ تاسو عکس وباسئ که چیرته تاسو په عکس کې عینکې استفاده وکړئ دغه ستاسو عکس نه قبلوي سیستم هلته د اتومات هغه سیستم چې ده هغه نه قبلوي او دغه د عینکه چې کوم کسان چې اغوندي دوی چانس ډېر کم ده یعنی نه قبله اصلا بل راځو سایز ته یعنی دغه اندازه او موقعیت ته چې ستاسو دغه کوم عکس چې تاسو باسئ په کوم اندازه کې باید وي په کوم سایز کې باید وي او څرنګه باید وي البته بعض دوستان دي چې موږ ته عکسونه رالیږي د واتساپ په طریقه یا ټلګرام په طریقه نو دوی داسې ګډ وډ عکسونه راباسي نو تاسو چې کله عکس باسئ نو لږ زرې کامرې څخه فاصله واخلئ یعنی دلته فاصله هم ښودلې ده چې 2 سانتي متره یا 100 سانتي متره یو 2 متره په فاصله کې تاسو کې عکس وباسئ دغه د سر پورته برخه به لږ خالي اوسیږي د اوږو ترمنځ برابر اوسط میانه شکل سره اوسیږي دواړه اوږې باید د معلومې اوسیږي او داسې کوږ وږ مه راباسئ لکه ګوره دلته په عکسونو کې ښودلي ده ښکته ګوره دلته دې ځوان څه کړې ده نږدې شوی ده اوږې پکې نه ښکاره کېږي دلته د بل عکس کې یو بغلی ښکلی ده دلته یې پورته ښکلی ده خو درست شکل سره په دې شکل سره به تاسو کې په دې موقعیت سره به عکس باسئ او کله چې تاسو عکس باسئ نو هغه اندازې ته او سایز ته هم فکر کوئ کله عکس خانې ته ځئ ورته ووایئ چې یو په یو کې څو کې عکس وباسئ یا 600 په 600 پکسله کې عکس وباسئ دلته اوس راځو دغه د حال کیفیت باندې غږیږو چې کوم څرنګه باید اوسیږي البته تاسو چې کله عکس باسئ نو کیفیت باید خپل طبیعي شکل سره اوسیږي ایډیټ میډیټ پکې ونه کړئ سیوری پکې وانه چوئ کوم لایټ ورته ونیسئ کله تاسو عکس باسئ کوم روشنۍ نه استفاده ونه کړئ نو یا بل داسې هغه نه استفاده ونه کړئ چې تاسې کیفیت له منځه لاړ شي او هغه اصلي چهره او عکس هم پکې له منځه لاړ شي نو تاسې باید څه وکړئ ښه کوالټي سره عکس وباسئ تر څو هغه د سترګې عدسه هم پکې صحیح شکل سره راشي دوی ټول هدف هغه د سترګې عدسه ده چې تاسې پکې شي صحیح شکل سره د سترګې عدسه پکې ښکاره شي او بل د عکس چې باسئ نو د سترګو دغه لینز باندې بیا څه وکړئ روښنایي رایې نه شي ځکه بیا دا هم نه قبلوي سیستم یې نه قبلوي هلته به سیستم کې به اپلوډ شي خو هلته چې کله قرعه کشي کېږي هغه کمپیوټر یې نه قبلوي نو دویم ځل کې د څلورم ګزینه کې دلته ویلي دي چې تاسو به څه وکړئ دغه عکس هم به ډیجیټلي اوسیږي یعنی تاسو طبیعي شکل سره باید اوسیږي کوم ایډیټ پکې ونه کړئ د بیکګراوند به څه وکړئ تغییر نه کړئ هماغه طبیعي شکل سره عکس وباسئ او بیکګراوند باید سپین اوسیږي کوم دیوال ته که درېږي دیوال ته ودرېږئ سپین دیوال ته که دیوال نه وي یو سپینه پرده پیدا کړئ هغه ته ودرېږئ عکس وباسئ او له جعلي پردو یا ډیجیټلي پردو څخه استفاده مه کوئ ایډیټ پکې مه کوئ عینکې پکې مه اغوندئ نو دغه څخه څه وکړئ استفاده وکړئ په 5مه ګزینه کې ویلي دي چې تاسې
ستاسو دغه حالت څه کوي بیانوونکی ده چې هغه ښه شکل سره څه وکړي نو د ټول هدف چې ده که نه دغه د سترګو عدسیې باندې د ستاسو سترګې باید واضح شکل سره څه اوسېږي معلومه اوسېږي که چېرته ستاسې دغه سترګو هغه اندازه چې کومه عدسیه چې پکې ښکاري هغسې ګډوډ یا چې جاړی شي هم بیا نه قابلې یعنې دغه ډېره عدیکې باریکات دي پکې چې بیا دغه ته څه وکړي متوجه اوسېږئ تر څو هغه سیستم قبول کړي البته دا کله چې ثبت نام کوئ بعضې ملګري دي چې موږ عکس خو قبول یې وکړو مګر کله چې تاسې دغه عکس قبول به شي کوم وخت چې قرعه کشي کېږي هغه کمپیوټر بیا څه کوي نه اپلوډوي او نه قابلوي بیا په هغه اساس باندې تاسې پاتې کېږي او چانس هم کمیږي په اوومه ګزینه کې ویلي دي چې دا د هغه ښځو لپاره ده چې جامې اغوندي یعنې دوی مثلا اسلامي هېوادونو لپاره ده چې دوی هغه حجاب مراد کوي کوم دوی د حجاب په ارتباط باندې کوم ممانعت نه لري کولی شي حجاب نه استفاده وکړي فقط او فقط کله چې تاسې حجاب کوئ نو هغه مخ او چهره باید معلومه شي ګوره په دې عکس کې فقط او فقط هغه معلومه شوی چهره معلومه شوی مګر دلته سترګې باندې څه کې پرده راغلی دی نه دا قبول کړی همداسې ماشومان لپاره هم ګوره چوشک ورته خوله کې ورکړی دلته دې بل عکس کې ګوره غاړه نه د سمال چاپې راکړې ده او په دې عکس کې ګوره خولۍ اغوستې ده او په دې عکس کې ګوره چې په مخ باندې ویښتان کړي خورولي دي او صحیح عکس په دې شکل سره ده په دې شکل سره به څه کې زنانو لپاره په دې شکل سره په حجاب کې په دې شکل سره عکس باسي سترګې به دې معلومې شي او مکمل له زنې نه تر وجلې پورې باید مخ څه شي معلوم شي او بل د منظرې په ارتباط باندې د بیکګراوند باید څه اوسېږي تاسې روښانه اوسېږي داسې خراب نه اوسېږي لکه مثلا په دې عکسونو کې تاسې ګورئ د لشین بیکګراوند نه استفاده کړې دلته بل عکس کې تور سپین راغلی ده دلته ګوره دې ماشومې غېږ کې نیولې ده شاته یې مور ورته ولاړه ده نو په دې شکل سره تاسې مه کوئ تاسې څه وکړئ سپین بیکګراوند سره څه وکړئ په سپین دیوال ته ودرېږئ او یا سپینه پردې ته ودرېږئ عکس وباسئ دلته ګوره دې بل عکس کې کړکۍ ته ولاړه ده او شاته کړکۍ ده او عکس یې ویسه ده دا نه قابلې په دې عکس کې ګوره دا عکس هم صحیح ده دا عکس هم صحیح ده نو فقط او فقط تاسو چې کله عکس باسئ سپینې پردې شاته ودرېږئ سپینې پردې مخې ته ودرېږي او سپین دیوال مخې ته ودرېږي شاته هم باید څه اوسېږي سپین دیوال اوسېږي سپینه پرده اوسېږي په دې شکل سره کولی شئ په اتمه ګزینه کې ویلي دي ماشومانو په ارتباط باندې ویلي دي که غواړي ماشومان لپاره څه وکړي ثبت نام وکړي هغې پکې اضافه کړي کوم کسان چې ماشومان لري نو دوی بیا څه وکړي په دې شکل سره به که چېرته درېدی نه شي په ملاسه باندې سپینه پرده باندې واچوئ عکس یې وباسئ او که چېرته بیا تاسې مثلا درېدی شي بیا سپین دیوال ته یې ودروئ او هغې که په ژړا په حالات کې یا د نور داسې جوشک په حالات کې څه وکړي عکسونه مه باسئ فقط او فقط یعنې کوم ماشومان چې نه درېږي هغې په سپینه پرده باندې واچوئ بیا عکس وباسئ او بعضې چې دي مثلا چې درېږي هغې سپین دیوال ته ودروئ بیا عکس وباسئ داسې کوم ماشومان چې مثلا درېدی نه شي او یا یعنې چوشک یې خوله کې دا عکس نه قبلوي لکه په دې عکسونو کې ګوره د ژړا عکس یې ښودلی ده دلته بېل دا ژړا عکس ده دلته یې لاسونه خولې ته نیولي دي دا عکسونه نه قبلوي د خندا په حالات کې یا د چوشک په حالات کې یا دلته د مور غېږ کې نیولی ده او شاته یې مور ولاړه ده دې حالات کې څه کوي دا عکسونه نه قبلوي او بلې ویلي دي که چېرته آنلاین شکل سره تاسې نوملیکنه کوئ که نه مثلا وایي آنلاین نوم کولو او خلکو لپاره د منلو وړ او پیرودونکي مستقیما د کیمرې ته مخامخ ودرېږي هغه کسان چې مثلا د عکس لپاره څه وکړي د ډیویډ لپاره عکس پاتې څه وکړي دوی هغه ټول مشخصات فعلا لپاره ویلي دي یعنې تاسې باید عکس ته مخامخ ودرېږئ او یعنې دغه څلور دغه دوه اوږې هم باید څه وشي عکس ته باید کامرې ته مخامخ شي سترګې هم باید د کامرې طرف ته وي په دې په لمبه توګه یا سر کوږ نه اوسېږي او سترګې ټول به د کامرې طرف ته اوسېږي او څه فاصله باید ولري او بله ویلي دي تاسې دغه عکس چې باسئ دا په جی پی جی کې باید څه وکړئ وباسئ او دغه سایز چې ښودلی ده هغه
سایز ښودلی 600 په 600 کې څه وکړئ هغه سایز یې بیرته اوسیږي، یعنې یو په یو کې بیا تاسو څه وکړئ دغه سایز یې بیرته اوسیږي. او بل تاسو چې هغه کوئ عکس باسئ نو مخکې هم یادوري وکړه دغه لایټ او روشنۍ څخه استفاده مه کوئ، که د فلش څخه د کامرې استفاده مه کوئ، هر څه باید طبیعي اوسیږي، ځکه دوی حق اولت هغه کسانو ته ورکوي چې دوی طبیعي عکس باسي او په ښه شکل سره یې نو دغې چانس څه کېږي یعنې نور هم لوړیږي. او هغه کسان چې مثلا ایډیټ پکې کوي یا نور اضافهوالی یا کموالی پکې راولي نو دغه عکس منم چې سیستم به قبول کړي، هغه به وشي، ثبت نام به وشي، مګر کله چې لاټري اعلان کېږي یا قرعه کشي کېږي هلته کمپیوټر یې نه قبلوي. بیا نو کمپیوټر هغه مشخصات کوم مشخصات چې دلته اوس فکر نه ټول مې در ذکر کړه دغه ټول مشخصات چې عملي نه کړي هلته کمپیوټر نه قبلوي، باید دغه ټول مشخصات باید عملي کړي په خپل عکس باندې، بیا هغه نه وروسته هغه کوي چې عکس ډېر مهمه ده، 90% تاسو چانس کې چانس عکس پورې تړلی ده. نو عکس کې ډېره توجه مو غواړم، او که چېرې تاسې مثلا بل چاته غواړئ ولېږئ یعنې عکس غواړئ بل کس ته ولېږئ د واتساپ له طریقه یا د ټلګرام له طریقه څه وکړئ ارسال یې کړئ تر څو هغې ته په خپل سایز کې ورسېږي. له واتساپ نه بیا ټلګرام نسبت بیا ښه ده کیفیت کې، نو کوشش وکړئ له ټلګرام او واتساپ نه زیاته استفاده وکړئ د کوم کسان چې غواړي بل چا باندې ثبت نام وکړي. بس د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب، لایک او شیر کړئ. کوم پوښتنه لرئ کولی شئ چې د دې ویډیو لاندې شریکه کړئ تر څو موږ تاسو سره معلومات شریک کړو. مننه، کور آباد.